نو د دې کفري حکومت او د دې کفري ادارې د هغه ځای څخه به خبر را شروع کړو چې دوی خپل کوچني جنایتونه د دوی په اصطلاح سره چې کوچني جنایتونه دوی ورته وایي لکه د لارو غلاوې او د خلکو څخه پیسې اخیستل، خلک په زرو په 500 کلدارو باندې په شهادت رسول. د داسې به موږ تاسو قیاس کړو چې نور وحشتونه او ظلمونه هغه خو پرېږده چې د صبري ولسوالۍ کې پرون نوړمه ورځ څه د خدای مظلومان د خدای بیچارهګان په شهادت ورسول. بیا دا خبر دی په خپله کوي چې وایي امریکا ووتل جهاد د چا سره کوئ؟ تاسې وحشي لنډغر د هغه توپکیانو بتره یاست کوم چې د شوروي د اشغال څخه وروسته چې شوروي ماتې وخوړل او شکست یې وخوړی د دغه مجاهدینو د رویه څخه د دغه مجاهدینو په مټ باندې خدای تعالی ذلیل و شرمنده کړل. تاسې تر هغه یو په سله بتر یاست. هغه خبیثان راولاړېدل، نه د چا عزت مال ناموس هیڅ شی نه و ځینې خوندي. د خلکو کشران بیا راکښته کول. دغه مجاهدین و چې د روسانو سره جنګېدله وروسته بیا پټکونه ولګوله، وروسته زنځیرونه واچوله، د خلکو ماشومان د خلکو ښځې بیا راشوه کولې، یا د لیواتت و زناوې به ورسره کولې په زوره. بالاخره مجاهدین هغه همسنګره مجاهدین چې د روسانو سره به یو ځای ورسره جنګېدل، د دې کفارو سره د روسانو سره به جنګېدله، جهاد به کوئ، هغه همسنګره مجاهدین یو بل ته دښمنان سوله. په څه خاطر سره؟ خاص په دغه د مسلمانانو د عزت خوندي کولو دپاره چې د مسلمانانو عزت خوندي سي، مسلمانان په ارامو باندې ژوند وکړي. خاص او خاص د دغه دپاره بیرته پر هغو ذلیله پر هغه شرمنده او کسانو باندې دغه مجاهدینو بیرته جهاد شروع کړي. نو تاسې وحشان تر هغه په کمه نه یاست. تاسې چې دا دلیل کاروئ چې د امریکا سره تړون لاسلیک سو، تاسې مجاهدینو سوله ورسره وکړله، اوس جهاد د چا سره کوو؟ جهاد ستاسې غوندې لنډغرو سره کوو، جهاد ستاسې غوندې وحشانو سره کوو چې نه د انسان عزت مال، حتی د یو هغه ماشوم چې د مور په نس کې و هغه یې په شهادت رسولی دی. دا اوس انسانیت دی؟ دا مسلماني ده؟ ستاسې په ټوله کابل ادارې کې تاسې یو اسلامي کار ستاسې د موږ ته راوښوئ. کوم کار مو د کفریات څخه تش دی؟ پر زرو روپو باندې د انسان حیثیت اوس دغه دا ته راورسېدی، د انسانانو قدر دغه ځای ته راورسېدی چې پر 500 کلدارې باندې پر زرو روپو باندې زما یو ورور، زما یو افغان مسلمان ورور وژل کېږي. دا په کوم دلیل سره، په کوم منطق سره؟ حتی د کفر په قانون کې ته ماته دغه راوښیه چې یو انسان چې په 500 کلدارو زرو کلدارو یو انسان په شهادت ورسېږي. اسلام خو لا لرې خبره ده، د کفر په قانون کې ته ماته راوښیه. هغه کفار چې موږ تاسې دا سره کفار دي، ذلیله کفار دي، هغه کفار د یو حیوان دپاره بسته تیاره راولي، په یو خاده کې چې باندې د حیوان هغه که مرغۍ که بل شی یا دغه سره ولاړ چې یو کوچنۍ اوسۍ په یو یخي ځای کې باندې ایلاده تیاري ورته راولي د دې اوسۍ دپاره چې دا بچکۍ چې د دې ژوند خوندي سي. لیکن موږ تاسې خپل ژوند په خپل لاس خرابوو، د یو داسې کفري نظام ملاتړ کوو. د عام مسلمانان ځینې جاهله مسلمانان درښیم د یو داسې کفري نظام ملاتړ کوي، د داسې کفري نظام باندې پسې چې دنیا او آخرت یې ورخرابوي. اوس نو کومه دي هغه فیسبوکي دلالان، هغه د حکومت ډالرو ته چې شپه ورځ خوله نیولې، چې په دغه حکومت شپه ورځ پسې پرتګون ورته ګنډي، هغه ذلیله، هغه وله د زنا کسان اوس څه سوله چې راسې دغه ته به دوی کم پرتګ وګنډي چې دا وړمه ورځ په صبري ولسوالۍ کې دا ماشومان
ښځې په شهادت ورسولې، ملکي کسان یې په شهادت ورسول. دې ته به دوی کوم پرتوګ ګڼي؟ دغه ماشوم دی، د دې ګناه څه وه چې د مور په نس کې په شهادت یې ورسوي. جهاد ستاسې غوندې لنډغرو سره کوو. د خدای په ذات مې قسم وي چې تاسې د 10 کالو تیاری نیول د جهاد دپاره. موږ به 20 کاله 10 کاله حتی تر 100 کالو پورې څو چې موږ ژوند موږ به ستاسې سره جنګېږو. د الله په ذات مې قسم وي که تاسې روغه ورځ یا شپه موږ څخه ووینئ. ښه دلیل مو پیدا کړی دی. کفر ته مو وایي د کفر سره مو سوله وکړه. د هغه کفار د هغه ستاسې پلرونه خو تاسې راویستلي وه چې موږ وشړل. د هغه ستاسې پلرونه تاسې راویستلي وه، تاسې په عجز و په زارۍ باندې راویستلي وه. نن الحمدلله په جګو سترګو موږ د دې پاکې خاورې څخه وشړل. دا ذلیله کسان د خپلې و افغانۍ مور خور عزت نشي ساتلی. بله ورځ مو ولیدل چې د تورخم پر باډر باندې پر عجزه مورکۍ باندې لرګي راګرځولي یو وحشي عسکر ولد زنا چې مور و پلار یې نه معلوم، د 100 پلرو یو اولاد، د خبیث زوی راولاړ شوی دی. پر لږ یو انسان چې خپله مور خور ولري، یو انسان چې په کور کې خپل ناموس ولري، چې د بل ناموس ته ګوري، د بل پر ناموس باندې لاس پورته کوي، هغه خپل ناموس سترګو ته ودرېږي. لیکن دا دومره ذلیله کسان دي، دا دومره بې ناموسه کسان دي چې خپل ناموس خو نه لري، چې نه لري د بل پر ناموس هم زړه نه سوځل کېږي. یو مردګو، یو چرسي، یو خبیث چې په افغانستان کې پیدا سي، هغه راسي په دغه حکومت نه نوځي، په یو کونج کې ځای پیدا کړي. ته وایه زما څخه به هغه ویډیو وي، خو آفرین دې پر هغه مجاهدینو وي چې د تورخم پر باډر باندې یو پنجابی خبیث عسکر راولاړېږي، یو ښځه په لرګي باندې وایي، په چلاخه یې وایي، د امارت په شپو کې دا مجاهدین پر راولاړېږي، هغه عسکر ځای پر ځای وژني، مرداري یې او دا نور پاتې شوي یې دغسې په پسې کې حتی تر باډر پسې ور واوښتل، تر خپلو کورو پرې وځغلول. بیا دلته د مشرانو امر پر وکړي، د مجاهدین یې بېرته راوګرځول. تاسې وحشیان دون د خپل ناموس قدر نه لري چې د پردي پنجابي مخ ته هغه چې مخامخ ویني، هغه وایي د افغانان خوده دونه یو د بل وینو ته سره تږي دي. نو د دې څخه بیا څه ګیله چې موږ باره د پنجابي څخه څه ګیله کوو چې راګرځولي ښځې راګرځولي، د تلاشي پشکې کوي یا بل کوي یا ظلم ورسره کوي یا یې نه پرېږدي. په شپو په دا باډر یو بل طرف ته لارې پر بندي کړي چې حتی د شپې او د ورځې هلته خلک ورته انتظار یې. تاسې او بل پاته سو د پلچک کیسه. دا اوس دا څو وخت کېږي چې دا د کندهار ارغنداب کې دلته یو پل و، دا په امارت اسلامي پر مجاهدینو باندې تاوان شوی و چې دا د امارت اسلامي مجاهدین دا کار کوي. موټربم تا لیدلي د الله بندګانو، موټربم څنګه یو انسان موټربم پر پله باندې کوي؟ دا خو هېڅ عقل والا که ومني، هېڅ منطق دې ته نه برابرېږي چې د پله یو طرف ته دې هم پوسته وي، یاره یو خدای زمانې د پله یو طرف ته هم پوسته ده، بل طرف ته هم امنیتي پوسته ده. پر پوستو باندې
کار نه کیږي، پر پوستو باندې موټر نه پټاویږي، موټر بم نه پر کیږي، راځي د پله په مابینځ کې موټر دروي انفجار وکړي. دا خو هېڅ عقل یې ولاکه ومني. ګورئ دا هغه پل دی، دا یوه پوسته ده، هغه بل امنیتي پوسته ده. تر دا دواړو پوستو راولاړېږي بیا دا چې یو انسان خپل ژوند څنګه د لاسه ورکوي پر دا پله باندې موټر پټاو کې انفجار پر وکړي. ولې پر دې خبیثانو باندې نه کوي؟ ولې پر هغه خنزیرانو باندې نه کوي؟ دا افغانان اوس سر خلاص شوی دی. په دې پروپاګانو په دې تبلیغاتو باندې هیڅوک نه شي خطا ایستلی. خپله کار پر کړی دی، خپله د اواز څخه بم پر غورځولی دی. تاوان پر چا سو؟ پر مجاهدینو سو. بیا نو د دې فیسبوکي لنډغر چې باره دا کیسه شکېدل نه، لیکن دا پرون وړمه ورځې هغه جنایت چې وکړي، هغه وحشت چې په هلمند کې مومنان په شهادت ورسول، د خوست په صبري ولسوالۍ کې په شهادت ورسول، د هغه دپاره هېڅ نه ویل کېږي، ځکه چې هغه د دوی په اصطلاح سره انسانان نه وه. دغه یو عسکر دی چې خارج ته تللی دی، د ده خپل د سترګو لیدلی حال، هغه حال چې پر ده باندې د ده په ژوند په زندګۍ په عسکرۍ کې راغلی دی، هغه دا دی. دی خپله بیانوي چې زموږ قومندانانو به څه کیسې کولې، کوم پلچکونو کومې لارې چې به خرابولې هغه به پر امارت اسلامي پر مجاهدینو باندې وتپل. رسنۍ خو ټوله د دوی په لاس کې دي. رسنۍ والا داسې لکه سپی چې هر څه ورته ووایي هغه به دوی کوي. دا ویدیو وګورئ. اردوی ملی چی خدمت کرده؟ پول پولچک سالا. ما امروز چیزایی است که در مورد اینم قدر وقت نگفتیم. امروز چیزایی است که من میخوایم از صدق دل بگویم. وظیفه حیمانی وجدانی خود ادا بسازم. سالا همین پول پولچکه دمی لغمان و دمی اوزبین و تیزین و همین مایپر من نام میگیرم. یک قماندان دوله که ده عامر انجینری قول اردوی 209 شایی 201 سیلاب در زمانش یا پول پولچک تخریب میکردن، خودشان نوادی سیفور جابجایی میکردن، انفجار میدادن که باش ما در این وظیفه یک دستاوردی داشته باشیم. بنام طالب ختم میکرد. اردوی چی خدمت امروز به مقابل مردم عام ما؟ د خپلې ترفیع دپاره، د خپلې وظیفې د لوړولو دپاره تر پلچک به مین لاندې کوي، ډامبر به مین لاندې کوي، پټاو به کوي، صرف چې دته ترفیع ورکول شي، د ده وظیفه لوړه شي. د مسلمانانو غم نسته. دا تش په خوله نارې چې خدای وطن وظیفه، چې دا ډالرې نه یي، قسم په خدای که د یوه ورځ امنیت ونیسي. امنیت ساتل چیرې وه؟ که غلاوې کوي په سپینه ورځ، مخکې بیا لارې نیولې، په دا خپلو سترګو مې لیدلي د هلمند د موسی کلا ولسوالي چې څو کاله مخکې د حکومت په لاس کې وه، د شپې موږ راوګرځولو. په شخصي کالو کې چې د ورځې بیا عسکري کوله، د شپې موږ راوګرځولو، چې وروسته مو ورته فکر سو تر هغه کم ساده لباس چې دا اغوستی تر هغه د عسکرۍ دریشي راوتلې وه، تر پایڅه د عسکرۍ دریشي راوتلې وه. دوی ته مو ونه ویل، خو وروسته چې موږ موټر را روان کړو ورته مو ویل قسم په خدای که به شی دي بېل د هغه عسکر. الحمدلله چې بیا موسی کلا ولسوالي د مجاهدینو د خوا څخه فتح شول، خلک یې پر قرار او پر ارامه شول. حکومت وایي چې شته، حکومت وایي دې ته چې د خلکو دفاع وکړي، غل چې ګیر سي خپله سزا ورکول سي. دا چې موږ د کابل
د ادارې په نامه سره ورته وایي دا وحشیان خو یې څو لنډغر دي راویستلي دي پر افغانانو یې په زوره تپلي دي. افغانان د دې حکومت هیڅ وخت نه مني او نه تر اوسه پورې په تاریخ کې پر افغانانو باندې چا په زوره حکومت کړی دی چې اصلي افغان یې. یو اروپایي سکشویان لنډغر نه درښیم چې په خارج کې رالویان سوي دغسې وحشي طبیعته د ځناورانو په رقم رالویان سوي د افغانستان په حالت خبر نه وي. د هغه ځای شیطانت و منافقت کوي، غواړي د افغانان یو د بل دشمنان وګرځي. ځینې اشخاص په موږ تاسو کې متل دی چې وایي دا خلک د خلکو په سترګو کې خاورې اچي، یا دا خاورې نور اچي، دا د خلکو په سترګو د عوامو په سترګو کې مرچ ورشیندي چې په سترګو یې ړانده کړي. د داسې بزدله دښمن سره ملاس ګریوان دی چې نه انسانیت لري نه اسلامیت لري نه یو بل داسې د شریعت مطابق کار و کردار کوي. نو خبره مې دا درته کول مخکې بې د شپې لارې نیولې، د هغه د ورځې چې بې امنیت ساتي د شپې به لارې نیولې، په شخصي کالو کې به زما او ستا د موټروانانو څخه د شپې به راوګرځول، د هغه ماوتاب یې شکولو. خو اوس په سپینه ورځ دا د نورک پوسته ده په زابل کې ده، انشاءالله دا د نورک پوسته ده. په سپینه ورځ انسانان را شوه کوي، په سپینه ورځ د انسانانو څخه پیسې اخلي. و د نورک پوسته دغه ویډیو تاسو وګورئ. دا هغه ویډیو زه اوس درښیم چې د افغان حکومت دا کم اجر ځواکونه چې دي، دا کم د کفر غلامان د جو بایډن زامن، دا چې په کومه طریقه سره دی د ډامبر تر ډامبر لاندې مینونه یږدي، ډامبر پټاوي، بیا وروسته د الله اکبر د تکبیر نارې ورسره وایي چې یعنې موږ مجاهدین یو. لیکن خبیثانو ستاسې د مجاهدینو په خبرو کې لا فرق شته، ستاسې د مجاهدینو په تکبیر کې لا فرق شته چې وایاست. دغه ده، دا ویډیو تاسې وګورئ. دا پلچکونه ورانوي، ډامبر ورانوي، لیکن بیا تاوانوي پر چا؟ د امارت اسلامي پر مجاهدینو باندې د بره غورځي، لاس تر شا نیسي. تاسو ورته ګورئ. دا وزه د تکبیر نارو ته غواړي. زنده‌باد زنده‌باد مجاهدین. تاوشه وجه زنده‌باد مجاهدین. تاوشه دا دومره بزدله دشمن دی، دومره د الله دشمنان دي. کار خپله وکړي، لیکن بیا تاواني پر چا؟ د امارت اسلامي پر مجاهدینو باندې. د تکبیر نارې خو مې یې واورېدلې، د مجاهدین زنده‌باد نارې خو مې یې واورېدلې. صرف د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي، صرف غواړي چې انسانان پر قراره ژوند ونه کړي. په هغه ساحو کې چې اوس د امارت اسلامي مجاهدین دي، په هغه ساحو کې په نیمه شپه
بنډلان پیسې ته په ټوکې ته راواخه، په لاس کې چې در سره یې د مورې ځای نشته چې تا مخ ته ودرېږي چې وایي ته دا چیرې وړې چیرې نه وړې. لیکن د دې وحشي ځناورانو دا د جو بایډن اولادونه دا چې زما او ستا پر عزت او پر ناموس باندې نه دي، دی زما او ستا مال څنګه راخوندي کولی شي؟ ځکه موږ ورته وایو چې د کابل اداره دا حکومت دی نه، حکومت داسې کارونه د خلکو څغلاوي کوي، خلک په شهادت رسي په 500 کالدار 1000 کالدار باندې. او حالات بیا څنګه دي د هغه خپلو عسکرو؟ ای عسکره د خدای په ذات مې قسم وي چې هغه ستا مشران چې ته د جنګ ډګر ته ورستولې، تا جنګ د یو څو روپو په بدل کې، هغه ستا مشران چیرې ناست ولاړه کوي، چیشي خوري، په کم حالت کې دی ګرځي، ستا د حاله نه خبره شپه ورځ پر تا باندې مرمۍ ووري، د طالب بیره در سره یي، د مرګ بیره در سره یي چې اوس به مې ژوندی ګیر کړي، اوس به څه چم راوکړي. اشرف غني په هر کې ناست دی، دی خپل پر عسکرو باندې پوښتنې کوي، بیا وایي جنګ آسان کار دی، جنګ نو څه زور غواړي؟ جنګ خود آسان کار دی، ته په هر کې ناست، ته د هر کسه یوازې ته راوتلی نه شې، ستا دپاره خود آسانه کار دی. نه دې لور پشکې ولاړه ده په حکومت کې، نه یې طارق غني زوی په حکومت کې ولاړ دی، په عسکرۍ کې ولاړ نه دی. یو سخته ورځ پر تا راغلی نه ده، ته به خود وایه چې جنګ وسا دی. لیکن عام مظلومان خواران دي د 14-15 افغانو په بدل کې په شهادت په ورسول. بیا ښه افتخار هم پکې چې زما د باچۍ په دوره کې مې 48,000 د هغه په روش کال دا خبره کړې ده. نو اوس تاسو خپل حساب ورته وکړئ چې څونه بلابود شوي 48,000 عسکر وایي ما قرباني کړله، فخر پکې د دې هېواد دپاره. وایي د 48,000 واشنګټن ساتونکي چې د واشنګټن امنیت یې ساتي، د دوی خپله په خوله سره، د اشرف غني خپل په قول سره. دغه حالات د دې عسکرو، دغه حالات د جنگ حالت دی لا نه، صرف د دې خپل په پوسټ کې هغه وخت چې پر غرنده سي، هغه وخت چې هوا پر خرابه سي، پر دې باندې ښه غرنده سي، برای نو نارې تر اسمان پورته چا وزیر دفاع ته چیرې، ته په پلانکي ځای کې ناست خپل روشونه خورې، زموږ په حالات خبر نه. دغه حالات یا تاسو ورته غوږ سئ.
دغه د مور غیرت دی چې هلته هوا پر خرابه سي ښه پر غرنده سي بارنو تر رئیس جمهوره پر ته ولاړ سالته بره تر رئیس جمهوره پر یم آواز شکېدلی تر رئیس جمهور ته هم نارې وي وزیر دفاع ته هم نارې وي غاپې وزیر دفاع دي نو بیا په داسې حالت کې تا ته مرسته راورسي تا ته چې کومک راورسي موږ درته وایو چې غولېدلي یاست ناحقه خپلې کورنۍ د عسکرو ته مې دا پیغام دی خپل کورنۍ د غم پر ټغر مه کښېنوئ خپل ځانونه په غم مه اخته کوئ راسئ د امارت اسلامي د مجاهدینو سره یو ځای سئ هم به مو سر خوندي هم به مو مال خوندي هم به ښه قدر و عزت درکول سي هم به مو تر خوندي ځایو پورې ورسي ستاسو ځناورتوب ته نړۍ نړۍ ګوته په غاښ ده نه په برما کې تر اوسه دونه وحشت سوی دی نه په فلسطین کې دونه وحشت سوی دی نه په بل ځایو کې داسې وحشت سوی دی لکه تاسې لنډغر چې نن په افغانستان کې کوئ دا تاسې وګورئ دا اوس انسانیت دی دا تو خدای دا اوس افغانیت دی دا یو خنزیر مردګه و عسکر راولاړ سوی دی مجاهد شهید سوی دی مجاهد ته اور ورکړی دی بیا دی لاسونه پر ګرموي دغه دی دا مجاهد دی والله اعلم مجاهد دی که ملکی کس دی په شهادت یې رسولی دی اور ورته بل دی دی لاسونه پر ګرموي ښه په ځیر سره وګوریا لیکن سبا چې دغه وحشان ګیر کې بعض وایي زه اشپز وم بعض وایي زما 2-3 ورځې کېدلې زه یې راویستلمه بعض وایي زه ثبت نه وم رجسټر نه وم وشرمېږئ چې ستا د 15,000 افغانو دپاره ځان برباد کړی دی چې تا خپل ژوند د 15,000 افغانو دپاره برباد کړی دی بیا په داسې وخت کې هم غیرت وکړه چې ګردې کې چې وجې نیسې غیرت وکړه ورته ووایه چې عسکر وم په نه توره در سره جنګېدلم ته بې غیرته بې ناموسه نه خپل عزت پېژنې نه د بل عزت پېژنې بس صرف یو مسلمان پر عام ډامبر باندې ګیر که وحشت و ظلم ورسره وکړه پر بې دفاع بې ګناه مظلومو مسلمانانو باندې لاسونه یې تر شا ور وتړئ چې لاس تړلي په لاس درسي تاسې نو باره د بوټو سره ښه سم پکې غورځېدلی سي نور تاسې د جنګ خلک نه یاست که نه غیرت مو په ارغنداب کې هم رامعلوم سوی دی په پنجوایي کې هم رامعلوم سوی دی او همداسې په نورو ولایتو کې هم دا ستاسې غیرت معلوم سوی دی دا زموږ د امیرانو یو لویه مهرباني ده د خدای تعالی په ذات مې قسم چې په لاس راسي چې د مشرانو امر نه ژوندي مو د خدای په ذات مې قسم چې ژوندي مو پوس کړم خو بس د امیرانو امر دی چې څنګه زموږ امیران راته وایي هغسې به موږ کوو افسوس چې موږ ته درېږي بس پر دغه ځای راته درېږي اوس درته وایم مهلت لري راسي د خپل مجاهدینو ورونو سره یو ځای سي هم به مو ونازي هم به مو دنیا سم سي هم به مو آخرت سم سي او تاسو چې وایاست چې جهاد د چا سره کوئ جهاد ستاسې غوندې وحشانو سره کوو چې دا تاسې کوم وحشتونه اوس روان کړي دي په افغانستان کې دا نه یهودیانو پر فلسطینیانو کړي دي نه د برما بودایانو د هغه ځای پر مسلمانانو داسې وحشتونه کړي دي انسانان مو حلال کړل غوږونو پزې مو په ژوندوني ځینې پرې کړې په شهادت مو ورسول ورک مو کړه د کور اوسه تر اوسه پرې کورونه ورته انتظار دي
وحشت وایي چې شته دا وحشت اخر دی چې شي دا پښې لري لاسونه لري ټیمان په زړېږي که نور حساب کتاب دی تاسو خو الحمدلله شرم حیا نه لرئ لږ د الله جل جلاله څخه نه شرمېږئ دا ستاسو مړي هم موږ ته راپاته سوي دي حتی ستاسو اسیران موږ ژوندي نیولي دي چې اوس هم راسره دي موږ دونه وحشتونه ورسره کوو موږ دومره ظلم ورسره کوو خو معلومداره خبره تاسو چې د بشر د حقوق نارې وایي چې دا د بشر حقوق دي دا د پلانکي حقوق دي تاسو خپل پر ځانونه دي عملي کړي تاسو به پر عوامو څنګه عملي کوي یو حکومت چې خپل قانون پر خپل ځان نسي تطبیقولی پر عوامو باندې هیڅ وخت نسي تطبیقولی او د داغه لایب د لارې څخه ټول مجاهد ولس ته ټول افغانان ته مبارکي وایم د سترې فتحې یو عالم ویل وایي په د کم حکومت ته زوال وخت چې راسي هغه د زوال په وخت کې د دې وحشتونه اوج ته ورسیږي وحشتونه یې دغه دا ته ورسیږي چې مخه یې څوک نسي راګرځولی د دغه لایب د لارې څخه ټولو افغانانو ته د سترې فتحې مبارکي وایم نور د دې حکومت کمبله ټوله ده کال سي 2 کاله سي انشاءالله دغه بې زور دغه کورنۍ چې تاسو د غم پر ټغر باندې کښېنول د دغه جواب ورسي ورکړي پر دې باندې مو ولې خوله پټه نیولې ده دغه د ویرې حالات کې څه حالات کې مرمۍ استعمال کې د دغه جواب ورکړي اوس کشمیر وته کې ګرځي په دغه کشمیر وته کې بونګنې ګرځي او هلیکوپټر ګرځي دلو ته اوس دیو ثانیه کې کته ته نوستای په حالات کې وي نور بونګنې وسره وي مشمون دا زنانه کومځي کې شي د شوی نه په داسې زنانه د دې نه دا ما دا ځای کې زنانه تلته شي د شوی دا زنانه تاسو نه ویلاړ ول دلته سامان کې خپل کورو پخلی سامان دا تاسو موجود دی وګورئ نو سامان کوم ځای دی دا اول مرمۍ دالته زاغه دروازه باندې کې دا دروازه سره دالته مزرناوي نور کور کې زنانه کوي دغه منطقه کې نور شهدا شوی دي کنه دي د پرون دی ورځې نه ته وسه کوي یو دوه کسه شهیدون شوی دي د دغه وحشتونو د دغه ظلمونو جواب ورکړي اوس نو دغه انسانان دا زه حیران د دې زړو ته یم چې دغه جنازې راخیستې وې پر دغه باندې ولې خوله ګونګه ده دا جنازې دي کوم واده نه دی دا چا د قانون اوراتي دي چې شي دي دا کتاب راځي کاله احتیاطو د خنزیرونو چې دا کلی ولې دا عوام خلک چپه کوي دا احتیاطو د خنزیرونو تلیفونو یا حکوماتو دا پوښي جنگونه دي که هغه غوړي کدا غوړي مونږ مظلوم یو خپل غریبي کو مونږ دا هغه کدا غري چې مونږ خپل غریبۍ ته پرېږدي ما دې مونږ قانون ورته ما دې مونږ کورونه ورته ما دې مونږ خوري ورته ما دې مونږ یا مشمول جملې که مشمول لرو مولونه لرو کورونه لرو د 3 شپې 5 شپې ټول سوبرا هغه د کارانتین دا بالکل نشي وته کورنا خو الحمدلله دا ولس د مجاهد د امارت اسلامي غوندې د امارت اسلامي د مجاهدینو غوندې
سرپرست لري. د دې انتقام به په هر ځای کې چې د افغانستان په هر ګوټ کې چې انشاءالله تعالی واخیستل سو او لا به یې اخلو انشاءالله. نور مو الله ته سپارم. خو دومره درته وایم چې دا وحشان دي، ځناور دي، د افغانانو دشمنان دي. دا د لر و بر نارې چې وایي پر دغه د لر و بر دا منظور پښتون سپی دا بې ناموسه چې د بل د ښځو سره تاو بالا کېږي چې وایي موږ د پښتنو حق غواړو د خلکو څخه. دا خنزیر نن چیرې دی چې د دا خلکو غږ پورته کړي؟ نن چیرې دی چې د دا خلکو غږ واوري او وایي چې دا پښتانه د دې پښتنو د دې افغانانو سره ظلم وسو، ده بس تا کورنۍ بمبار کړې، په شهادت یې ورسولې. راغلي د طالب دپاره په عملیاتو پسې چې وخت یې ښه تلفات ور واوړي باره پر ملکیانو راواړي، ملکیان په شهادت رسي. موږ د غزني انتقام په کندهار کې اخیستی، د کندهار انتقام په شینډنډو، په کابل، په کلاتو، په دغه ځایو کې مو اخیستی دي. انشاءالله تعالی د دې انتقامونه به مو اخلو او مو واخیستله. د دې چې پرون څومره مړي سوي دي یوازې په ارغنداو او په پنجوایي کې چې څونه امبولانسونه یې کندهار ښار میرویس روغتون او چینایي ژبخانې ته راوړي دي، دا د دغو مظلومانو انتقام و. دا د فرعون جنرال رازق لغړیان چې نن د جهنم کندې ته اچول کېږي د مجاهدینو په لاس سره، دا ټوله د دوی د وحشتونو ثمره ده. دا ټوله د دوی د وحشتونو د انتقام او د مظلوم ولس بدله ده. او انشاءالله تعالی دا لړۍ به دغسې جاري. دا مه وایاست چې د امریکا سره مو سوله وکړله، امریکا سره مو دسخط وکړي، خپل پر افغانانو باندې جهاد جاري کوئ. جهاد مو پر خپل افغانانو باندې شروع کړی دی، لیکن کافر ته لاره ورکوي. دې کافر په افغانستان کې دونه وحشتونه نه دي کړي لکه تاسې چې وکړل. دا کافر چې مو افغانستان ته راغلی دی داسې دی لکه ړوند. زما کور چې نن ورشي، زما کور چې به ورشوي، د بل مجاهد د بل مسلمان کور چې به ورشوي، سترګې یې ته وې، د لاس راخ تا پسې راخیستې وو، ته به مخ ته وې، امریکایان به په تا پسې وه. خو الله جل جلاله به مو همیشه دغسې خوار ذلیله شرمنده لري. دا پلرونه مو سبا او بل سبا در څخه روان دي، تاسې پاتې شوي به موږ ته پاتې یاست انشاءالله. د هر وحشي ځناوره سره به د ذرې ذرې حساب کېږي، ټوله به د عدالت میز ته راکشېږي. هغه وخت به بیا پوه سي چې د سیره څو پخېږي. هغه وخت به بیا تاسو ته د امارت اسلامي د مجاهدینو عدالت تر معلوم سي. نور مو وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.